اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتون تر پښتونستان د دې کتابچې لیکونکي ډاکټر خان بابا دی او خپرونکي خپلواک پښتونستان غورځنګ. ډاکټر خان بابا په دغه کتابچه کې په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي، په کوم کې چې د پښتون قوم بنسټ، پښتو ژبه، خوی خصلت، پښتون قوم او دین، پښتنه خوره د پښتون قوم کور، په پښتنه خوره د پښتو ژبې حق شامل دي. ډاکټر خان بابا د دغه کتابچې په آغاز کې وایي چې د هر څه نه مخکې اول دا چې دا نړۍ د الله تعالی ملک دی، په دې کې میشته ټول انسانان، که هغه د هر قوم، رنګ، نسب، کسب، مذهب، فرقې سره تعلق لري، د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی. بنیادی قومونه او قبیلې د الله تعالی د دې ملک، نړۍ ادارې او د ادارو څانګې دي، او بیله بنیادی ژبه د هر قوم بیله ښکاره پیژنګلو ده. دویم د خپل قوم د یووالي، امن، پرمختګ، حق او ښه ژوند لپاره کار کول، غږ پورته کول، قوم پرستی یا د بل قوم سره تعصب نه دی. ډاکټر خان بابا د دغه کتابچې د لیک په حق لوي چې که الله تعالی وغوښتل نو د دې لیک تفصیل به څه موده پسته چاپ شي. په اولنۍ موضوع کې ډاکټر خان بابا وایي د پښتون قوم بنسټ په حق له چې پښتانه د ادریس علیه السلام هغه ملګري دي چا چې د ادریس علیه السلام په مشرۍ کې د قابلیانو د فساد او غاصبانه کړنو خلاف د تاریخ اولنې جنگ کړی وو. د ادریس علیه السلام په وینا د کلک قومي بنسټ له خاطره د نورو نه بیل شوي وو او لوړو ته ختلي وو. ادریس علیه السلام د دغه خپلو ملګرو ترمنځ د کلک قومي بنسټ له خاطره د خالق په حکم د تاریخ اولنې فطرتي دستور هم ټاکلی وو، کوم چې د پښتو په نوم یاد شو او د پښتو په دغه دستور ننګ کوونکې پښتون. دغه وجه ده چې لا تر ننه د پښتو په دستور ننګ کوونکو ته پښتون ویل کېږي. نن هم که یو پښتون د پښتو د دستور نه پرته څه کار کوي نو هغه ته دا پیغور ورکړل کېږي چې پتا کې خو هډو پښتو نشته، ته خو هډو پښتون نه. پښتو د خالق په حکم د تاریخ اولنې ټاکلې فطرتي دستور ځکه هم دی چې یو خو ادریس علیه السلام د آدم علیه السلام په ژوند کې پیدا شوی وو، دویم ادریس علیه السلام د الله تعالی پیغمبر او د ځینو فرښتو سره ملګرتیا هم لرله، او د الله تعالی په حکم او د ملګرو فرښتو په مشورې پښتو دستور ټاکلی وو. دغه وجه ده چې پښتو د تاریخ اولنې فطرتي دستور دی. که اسلام فطرتي دین دی نو پښتو فطرتي دستور. ادریس علیه السلام د پښتو دستور سره سره د خالق په حکم د تاریخ په اول کې د ملګرو فرښتو په مشوره د خپل لاس ګنډلې جامې، کمیس، پرتوګ اغوستي او د خپل پښتون قوم د پاره یې خوښي کړې وي چې لا تر ننه د پښتون قوم جامه ده. دویمه موضوع پښتو ژبه. ډاکټر خان بابا په دغه موضوع کې وایي چې دومره یاد ساتئ چې بیل بیل بنیادی قومونه او بیل بیل بنیادی ژبې د الله تعالی د ادارتي نظام د پاره نیغ پنیغه د خالق ذوالجلال تخلیق دی، دا شعار الله دی. ځکه د دې پرېښودل منع دي او الله تعالی یوازې په انسانانو کې هر بنیادی قوم ته بیله بیله ژبه نه ده ورکړي، بلکې د هوا، ځمکې او د اوبو، ځناورو، مارغانو او مایانو کې هم هر یو بنیادی قوم ته بیله بیله ژبه او خصلتونه ورکړي. بلکې که تاسو کتل غواړئ چې یو قوم بنیادی بیل قوم دی او که د بل قوم برخه، نو د هغوی په ژبه غور وکړئ چې بیله ژبه ده او که د بلې ژبې لهجه. که چېرې یوه ژبه د بلې ژبې سره په وینا کې نږدې تړون لري
نو دا بیل بنیادی ژبه نه بلکې د بلې ژبې لهجه ده. مطلب لهجه د اسانۍ دپاره د انسانانو خپل جوړښت دی او بیل بنیادی ژبه د خالق د ادارتي نظام شوار الله کوم چې نور مخلوقاتو کې هم ښکاره دي. اوس که تاسو پښتو ژبه په دغه ټول وتلی نو تاسو ته به ښکاره شي چې پښتو ژبه یوه بیله بنیادي ژبه ده چې په وینا کې د خواوشا هیڅ یوې بلې ژبې سره نږدې لهجوي تړون نه لري، لکه راشه، لاړ شه، کینه، پاسه، وسکه، وخوره، ډک، تش، نږدې، لرې، ښکته، پورته او داسې نور. دغه وجه ده چې په ښکاره توګه هم پښتو ژبه یوه بیله بنیادي ژبه ده او پښتون قوم یو بیل بنیادي قوم. دستور مې پښتو هم ژبه پښتو، فطرت راته نوم پښتون راکړی. خوی خصلت په دې موضوع کې ډاکټر خان بابا وایي چې دا ښکاره ده چې د هر بیل بنیادي قوم خوی خصلت کې به خامخا فرق وي او دا یوازې په انسانانو کې د بیل بیل بنیادي قوم خبره نه ده، بلکې که تاسو د هوا په مارغانو، د ځمکې په ځناورانو، تر دې چې د اوبو په میانو هم غور وکئ نو په هغې کې به هم د هر بیل بنیادي قوم ژبه بدلوي. همدغه شان به خوی خصلت کار بدلوي، لکه باز او کارغه دواړه مارغان دي خو څنګه چې ورته فطرت بیله بیله ژبه ورکړي هم هغه شان یې خوی خصلت کار هم بیل بیل ورکړی دی. بس همدغه شان په انسانانو کې د هر بنیادي بیل قوم په خوی خصلت کې به هم څه نه څه فرق خامخا وي او همدغه فرق د الله تعالی د دې ملک په ادارتي نظام کې د هغه قوم کار راښکاره کوي. د پښتون قوم خصلت څومره چې د پښتون قوم دستور پښتو د فطرت سره نږدېوالی لري، همدغه شان د پښتون قوم خوی خصلت هم فطرت ته ډیر نږدې دی، لکه ښېګړه، ننګ، بدل، زړهسواند، پت، ویاړ، حیا، مشري. پښتون قوم او دین په دې موضوع کې ډاکټر خان بابا وایي چې پښتون قوم په قومي توګه د ادریس علیه السلام نه پسته تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې بل یو پیغمبر هم نه دی منلی. د هغې وجه دا هم وه چې نور پیغمبران د خپل قوم دپاره راغلي وو او محمد صلی الله علیه وسلم د ټولې نړۍ د قومونو دپاره. بله دا هم چې پښتانه په قومي توګه د ادریس علیه السلام نه تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې د شرک نه لرې پاتې وو. بل که اسلام فطرتي دین دی نو پښتو فطرتي دستور. دغه وجه وه چې پښتنو په ګډه د آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بیعت وکړو. دلته دا شعر د ډاکټر خان بابا دی چې په بیعت د محمد سره مؤمن شم، په بیعت د محمد سره مؤمن شم، زه پښتون خو وخت سره مسلمان وم. جوړ وجه د فطرت رګ یعنی د جینز کمالات دي. څنګه چې په هپناټیزم کې پوسټ هپناټیک سجیشن په لاشعور کې پروت وي او په وخت شعور ته راپورته کیږي او عملي کیږي. بس همدغه شان بعضې خبرې، معلومات، بیماریانې په زرګونو کاله په رګ جینز کې پاتې کیدی شي او په وخت را برسیره کیدی شي. د دجالیانو خلاف د جنگ بندوبست هم د قابلیانو سره د تاریخ په اولني جنگ کې پټ دی. پښتنه خاوره د پښتون قوم کور. په دې موضوع کې ډاکټر خان بابا وایي چې په دې سیمه کې چې څنګه د نسله هندیانو خاوره معلومه ده، د بلوچو خاوره معلومه ده، څنګه چې د تاجکو تاجکستان معلوم دی، څنګه چې د ازبکستان معلوم دی، د پارسیانو ایران معلوم دی، بس همدغه رنګ له امو تر خواوشا عباسینا پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده. او څنګه چې
د نسل هندیانو په خوره هغوی په وسایلو سرکاري دفترونو اولنی حق د نسل هندیانو او د هغوی د ژبې دی. څنګه چې د بلوچو په خوره په وسایلو سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د بلوچو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د تاجکستان په خوره وسایلو سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د تاجکو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د ازبکستان په خوره وسایلو سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د ازبکو او د هغوی د ژبې دی، څنګه چې د ایران په خوره وسایلو سرکاري دفترونو او نوکرو اولنی حق د پارسیانو او د هغوی د ژبې دی، بس همدغه شان نه کم او نه زیات په پښتنه خوره وسایلو او دفترونو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بیروزګاره وي، تر هغې د پښتني خاورې په ټولو سرکاري چوکو او نوکرو اولنی حق د جوګه پښتنو ځوانانو دی. خو د دې مطلب هیڅ کله دا نه دی چې په پښتنه خوره میشته د نورو قومونو خلک هیڅ حق نه لري. پکار ده چې په پښتنه خوره میشته د نورو قومونو خلکو ته د پښتون قوم د سوري لاندې د نړیوال دستور مطابق هر حق حاصل وي. په خاصه توګه څومره حق چې د ایران، پنجاب، تاجکستان، ازبکستان په خوره پښتو او پښتون ته ورکړی شوی وي، لازم ده چې په پښتنه خوره میشته فارسیانو، پنجابیانو، تاجکانو، ازبکانو ته هغه هومره حق خامخا ورکړی شي. په پښتنه خوره د پښتو ژبې حق په دې موضوع کې ډاکټر خان بابا وایي څنګه چې نړیوال دستور دی چې د هر قوم په خوره اولنی حق دغه قوم د ژبې دی، چې د ښوونځو، پارلیمان، دفتر او میډیا اولنی ژبه به دغه قوم خپله وي. بس همدغه شان د پښتو ژبې حق دی چې په پښتنه خوره به د ښوونځو، پارلیمان، دفتر او رسنو میډیا اولنی ژبه خامخا پښتو وي. دومره یاد ساتل پکار دي چې بیله ژبه یوازې د یو قوم د بیلې پیژنګلو نښه نه وي، بلکې د یو قوم په یووالي، پوهې، امن او پرمختګ کې هم د قوم د خپلې بیلې ژبې ډیر لوی لاس وي. که هغه د ساينس په لار، رګ، جینز، ډي ان اے په تړون د تیرو پیړیو تجرباتو نه د فایدې اخیستلو خبره وي، او که د شعور، لاشعور یا د خپلو پیړیو سره د روحاني تړون په لار د فایدې اخیستلو خبره وي. دغه وجه ده چې د نړۍ خواوشا ټول آزاد، پوهه، پرمختللي او د پرمختګ په لار روان قومونه په خپله خوره خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه خامخا ورکوي، او د نړۍ همې ژبې په خپله خوره بس د یوې ژبې په توګه ساتي. په خپله خوره خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې زده کړه د یو قوم د بیل وجود د ژوندي ساتلو سره سره د هغه قوم د ازادۍ ښکاره نښه او هڅه هم ده. اوس که پښتون قوم د بیل قوم په توګه ځان ژوندی ساتل غواړي، د خپلې خاورې او قوم د ازادۍ هڅه ژوندی ساتل غواړي، د خپل پښتون قوم د یووالي، پوهې او پرمختګ هڅه ژوندی ساتل غواړي، نو خامخا به په خپله پښتنه خوره خپلو ماشومانو ته بنیادي زده کړه په خپله پښتو ژبه کې ساتي. د پارلیمان، دفتر او رسنو میډیا ژبه به خامخا پښتو ساتي. ډاکټر خان بابا په دغه کتابچه کې پښتنو ته یو پیغام ورکوي چې پښتنو خپل ځان، خپل قوم او خپل کړه خپل کار وپیژنئ. تاسو ته د پښتون قوم په نوم پیژنګلو تعارف ستاسو خالق درکړي. ستاسو پیژنګلو، ستاسو تعارف پښتون قوم دی، او د پښتون قوم پیژنګلو تعارف د پښتون قوم ژبه،
جامه دود دستور دي ستاسو کړه او ستاسو خوره ده تر قیامته د دې هر څه خدمت او ژوندي ساتل په تاسو لازم دي متحد شئ او متحد اوسئ پښتنه خوره د پښتون قوم برخه ده ستاسو برخه ده د دې په خوره وسایلو سرکاري دفترونو او نوکرو د پښتون قوم اولنې حق ثابت کړئ د خپل پښتو ژبې اولنې حق ثابت کړئ خپل اولنې حق ثابت کړئ یاد ساتئ که تاسو د الله تعالی د دې ملک نړۍ په نظام کې په قومي توګه خپل کردار په ښه توګه لوبول غواړئ نو د دې لپاره د پښتون قوم په توګه ستاسو یووالی او په پښتنه خوره وسایلو سرکاري دفترونو او نوکرو د پښتون اولنې حق ثابت ساتل لازم دي یاد ساتئ پښتنه خوره د پښتون قوم ستان دی د پښتون ستان دی که تاسو په پښتنه خوره وسایلو سرکاري دفترونو نوکرو اولنې حق د پښتون قوم ثابت وساتلو په پښتنه خوره مو د ښوونځو پارلیمان دفترونو او رسنو میډیا اولنې ژبه پښتو ساتله نو مبارک مو شئ پښتنه خوره په رښتینې توګه د پښتون ستان دی پښتونستان دی تر قیامته د نړۍ د قومونو مشري مو نصیب شه ستاسو ورور ډاکټر خان د دې نه پسته ډاکټر خان بابا د پښتون قوم مینوالو ته هم یو وړوکی شان پیغام ورکړی چې د پښتون قوم مینوال پښتنو ووټ نه غواړو د آګاهۍ جرګي او پاسون پلار پښتون کلک پښتون لیدل غواړو ورک پښتانه را پښتانه کول غواړو د پښتون قوم بیل وجود مضبوط لیدل غواړو د پښتون قوم او پښتني خوري کلک تړون غواړو په پښتنه خوره د پښتون اولنې حق ثابت لیدل غواړو د دې لپاره د پښتون قوم مینوال پښتنو ستاسو کلک ملاتړ د دې لپاره د پښتون قوم مینوال پښتنو ستاسو کلک ملاتړ غواړو خپلواک پښتونستان غورځنګ